درنو لیدونکو، نن درته مفید مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د غزني چارواکي وایي تېره ورځ د یاد ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د چال نومي سیمه کې یوه پلار خپله ځوانه لور او یو بل ځوان په ډزو وژلي دي. د غزني د والي ویان واحد الله جمعزاده وایي یاد کس خپله ځوانه لور د یوه بل ځوان سره د اړیکو په تور وژلي دي. د جمعزاده په خبره د نجلۍ پلار له کوره تښتېدلی و، خو پولیسو تر پلټنو وروسته ونیوه او اوس تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دی. د هېواد په یو شمېر سیمو کې وخت ناوخت د دا ډول پیښو د رامنځته کولو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون دا ډول پیښې اندېښنې وړ بللې ده او له قضایي ارګانونو یې د عاملینو د موندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي هیڅوک د یو چا د وژلو حق نه لري. که یو څوک په یو جرم تورنېږي، د قانوني بنسټونو له لوري باید قضیه وڅېړل شي.